الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. اهدنا الصراط المستقيم. منځ کې هر انسان په هر رکعت کې دا دعا بار بار وایي چې رب العالمین منګه ته صراط مستقیم وخه او الله منګه په صراط مستقیم باندې روان کې. لیکن دا په ځاندل ضروری دي چې صراط مستقیم څه ته وایي. نو دې کې د علماو مختلف تعبیرونه دي. څوک یې د الله دین ته وایي، څوک یې د نبی رسول الله اتباع ته وایي، خو د وحی تابعداري ته څوک یې صراط مستقیم وایي. خو د قرآن نه چې معلومیږي نو صراط مستقیم درې شیانو ته ویل شوی دی. د الله خالص بندګۍ ته عیسی علیہ السلام وی الله زما استاد رب دی، فعبدوه، یوازې د الله بندګي وکړئ، دا صراط مستقیم دی. او قرآن کریم تم الله صراط مستقیم ویلې ځکه دا نیغه غلار ده چې انسان په دې الله ته رسیږي. وهذا صراط ربک مستقیم، سورة انعام کې الله وی. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او داغه اطاعت دې ته الله صراط مستقیم ویلې. نو پیغمبر په نیغه لار روان دی. دا پیغمبر د نیغه لار نه بیان کوي چې قرآن دی، او دا پیغمبر نیغ د الله دعوت ته خلق را بلی. او دا عقیده چې چا برابر شي نو رب العالمین د دې عقیده په وجبانی الله جنت تبي. بس دینه منګه او تاسو لا یو لوی درس دی. هغه دا دی چې د محمد رسول الله علیه السلام تابعداري کې صراط مستقیم دی، او هم دغه منهج او عقیده او دعوت د اهل الحدیث دی چې قرآن او سنت دا د فیصلو او دا د قضا او د ایمان د جوړېدو کتاب دی، ځکه دا وحی ده او دا رحمانی پیغام دی. نور وروسته د صحابه او د سلف او د دوی ویناګانې دا به د هغې تاییدي، خو دین چې دی نو هغه قرآن او سنت دی. کم خلک چې هغه په دې منهج باندې رواني چې قرآن او حدیث ته رابلل کوي، همدغې خلکو ته اهل الحدیث وایي. اهل الحدیث دا داسې د یو ډلې نوم نه دی چې دا د پلاني تنظیم دی او د پلاني دی او د پلاني دی. څوک چې د صحیح حدیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعی، دی خلکو ته اهل الحدیث وایي. او د دې باره کې علماو کتابونه هم لیکلي دي. دهلوي یو کتاب لیکلی تاریخ اهل الحدیث چې اهل الحدیث څوک دي. ربیع مدخلی دا غیو کتاب دے مکانت اهل الحدیث. خطیب بغدادی دا غی کتاب دے شرف اصحاب الحدیث. پاغی کی دا وی چه اهل الحدیث، اهل السنة والجماعة، اهل الاثر، اهل الغربة، السلفیون، الفرقة الناجیة، الطائفة المنصورة. دا پا حدیثو کی راغلی دی وی دا ټول نمونه او صفتونه د هغه چا دي چې هغه د حدیثو تابعداري. یو عالم دی چې د هغه نوم دی امام سمعانی، د هغه کتاب دی الانتصار لاصحاب الحدیث، د ابوالمظفر سمعانی کتاب دی. هغې کې وایي فرأینا فرقة اهل الحدیث هي الفرقة الناجیه. منګه دا د اهل حدیثو جماعت دا هغه ډله ولیده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته کامیاب ډله ویلې ده. امام مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه کې د ثوبان رضی الله عنه یو حدیث دی. نبی علیہ السلام وی
لا تزال طائفة من امتی ظاهرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر الله. همیشه به دې امت کې یو ډلی چې دا به په حق زوروري او په حق به ولاړي، که دی څوک شرموي یا خلاف کوي نو دی به د حق نه نشي اړولی، او دا هغه ډله ده چې کامیابه ډله ده. علي ابن مدیني ته چا وویلې چې دا یو د حدیثو استاز دی، امام ترمذي خپل سنن کې د هغې قول را نقل کړی دی چې دا طائفه منصوره کومه یوه ده چې الله له داسې مدد کوي، هغه ورته وایي هم اهل الحدیث. خطیب بغدادي د هغه کتاب دی شرف اصحاب الحدیث، هغې کې وایي دا خلک طائفه منصوره چې ده چې د الله د طرف نه د دوی مدد شوی دی دا اهل الحدیث دی. وایي موسی ابن هارون وایي ما د امام احمد ابن حنبل نه یو حدیث اورېدلی دی چې محمد رسول الله علیه وسلم وایي د امت به 3 اویا ډلې شي، ټول به جهنم کې، یو ډله به چې هغه به جنت ته ځي. وایي ما ته تپوس وکړه چې دا څوک دي؟ امام ابن حجر فتح الباري کې وایي او خطیب بغدادي په شرف اصحاب الحدیث کې هم د ده دا قول ذکر کړی دی. نو امام احمد ابن حنبل وایي هم اهل الحدیث و اصحابه، دا اهل الحدیث او د دوی ملګري دي. که چېرته دا نشي نو فلا ادري من هم، ما ته خو نور نه دي معلوم. عبدالله بن مبارک به ویلې وایي اصحاب الحدیث هم عندي اصحاب الحدیث. دارنګې امام بخاري وایي هم اصحاب الحدیث. امام احمد به ویلې چې دا فرقه ناجیه چې یو روایت کې راځي د تاریخ د اصبهان کې لیکلی دی، او امام اصبهانی په کتاب الحجه کې ذکر کړی دی چې دا کامیابه ډله څوک ده. هغه وایي ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادري من هم، که دا اهل الحدیث نشي نو ما ته به نه دي معلوم چې دا به څوک وي. نو دې حدیثونو کې دې ته طائفه منصوره هم ویلې ده او دې ته الفرقه الناجیه هم ویلې ده. حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی دی، نبی علیہ السلام وایي بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. د اسلام چې اول کې څنګه پیدا شوی او خلکو ته ناشنا و، او اخر کې هم د اسلام متدس ناشنای. فطوبى للغرباء، غرباء ولدي د غیدا خوشحالي. در مسلم روایت دی، ابن ماجه کې دی، مسند احمد کې دی. دا غرباء څوک دي؟ قاضي العبدان وایي هم اصحاب الحديث. سفیان ثوری وایي هم اهل السنه فانهم غرباء، دا د حدیث متبعین خلق دي. امام ابن مفلح دا کتاب دی الاداب الشرعیه، هغې کې وایي اهل الحدیث هم الطائفه الناجیه القائمون على الحق. اهل حدیث دا هغه خلق دي چې کامیابه ډله ورته محمد رسول الله ویلې ده او په حق باندې به دا ولاړي. بعضې خلک دا وایي چې د اهل حدیثو تاریخ نشته دی. نو دهلوي د هغه کتاب دی تاریخ اهل الحدیث، 21 صفحه کې وایي ولا ريب ان قائل هذا القول جاهل بتاريخ اهل الحديث ولا يريدون به الا سوء الظن بطائفه اهل الحديث لينفر الناس عنهم فهذا هو المجتري المفتري. وای کوم سړی چې دا خبره کوي وای دې کې شک نشته چې دا جاهل دی، د حدیثو تاریخ نه پیژني، او د دې مقصد دا دی چې په حدیثو بدګماني پیدا کی چې خلک ته نفرت وکړي. وای دا ډیر دروغجن او ډیر بیمانه دی چې داسې زړورتوب یې وکړ او دروغ یې وویلې. ابو بکر ابن ابي داود وای ما خوب لیده او د ابو هريره رضی الله عنه حدیثونه دغه ورځو کې ما یادول سجستان کې. خوب کې مې ابو هريره ولیده، وای ما ورته ویل چې ابو هريره زما سمینه ده، وای ما ته ویل چې انا اول صاحب حدیث فی الدنیا. تذکرة الحفاظ کې امام ذهبي سیر اعلام النبلاء کې الاصابه کې ابن حجر دا ذکر کړی دی. او دهلوی وای ولا ریب ان ابا هريره كان في الدنيا اول اهل الحديث، وای اول د حدیث اهل دنیا کې هغه ابو هريره. امام شعبی به ویلي امزي بنا لنفر من اصحاب الحديث. دهلوی وای د دې اهل الحديث دوه معنی دي، محدثینو ته وای او عمل کوونکي د حدیثو ته وای. دیو جنا دهلوی وای اصحاب الحديث هم اهل الحديث. د روایتو کې د اصحاب الحديث راځي وای دا دغه اهل الحديث ته مراد دي. او بیا وای ان جميع البلاد التي ابتتها الصحابه
ټول هغه ښارونه چې صحابه فتح کړیو کانو متصفین بلقب اهل الحدیث. صحابه چې کوم ملکونه فتح کړیو هغه ته به اهل الحدیث ویلي. امام زهری تابعی دی، هغه به یو ځل ویلي اين انتم یا اصحاب الحدیث. سفیان ثوری ویلیو الملائکه حراس السماء واصحاب الحديث حراس الارض. شرف اصحاب الحديث کې دا قول د سفیان ثوری نقل کړي، ملائک اسمان ساتي د شیطانانو نه او اهل الحديث زمکه کې حفاظت کوي د سنت د نبی علیہ السلام نه. امام شافعی رحمت الله علیه به ویلي کله چې زه اهل الحديث وینم او دا د الله د نبی دا دعوت کوي وای فکأنی رأیت النبي صلی الله علیه وسلم حیا، وی که ما محمد رسول الله لیدل چې دا را ژوندی شوی دی. امام احمد ابن حنبل به ویلي چې افضل الناس فی زمانهم اهل الحديث. خپل زمانه کې اهل حدیث چې د حدیثو بیان کوي دا ډېر غوره قول دی. او حناد ابن سری چې د ترمذی او د نور علماء استاد دی، هغه وی ابوبکر ابن عیاش یو ځل راووته او د حدیثو طالبان دروازه کې ولاړو، نو وی ویل هؤلاء خيار الناس، دا ډېر غوره خلک دي. امام مسلم مقدمه کې وی وقد شرحنا مذهب اهل الحديث. او امام ابن قیم یو لوی قصیده ویلې ده او په هغې کې امام ابن قیم وی چې دا اهل الحديث دا خاص خلق د رسول الله دي او دا د نبی علیہ السلام مرګري دي. او به هغه خلق چې هغه د اهل حدیثو سره بغض ساتي. و امام ابن قیم یو شعر وتوي یا مبغضا اهل الحديث وشاتما ابشر بعقد ولایت الشیطان. یا سړیا چې ته د اهل حدیثو سره بغض کې او رد بدیب سوی زیر قبول کا چې تا د شیطان سره دیوالی کړی ده. او ما علمت بانهم انصار دین الله والایمان والقران. وظالم تا ته پته نشته چې د الله د دین مددګاران د ایمان او د قران مددګاران د اهل الحديث دي. او بیا وی ما ضرهم والله بغضكم لهم اذ وافقوا حقا رضا الرحمن. که هر څومره دی سه بغض کوي او چې کله دی د حق تابعداري او د الله خوشحالونکي والله که ستاسې ضرر هغوی ته ضرر ورسوي. سپی د ډېر غاپي د ملنګ ډوډۍ او رزق خو نشي کمولی. او بیا وی توبا لهم والشوق يهدوهم الى اخذ الحديث ومحكم القرآن. خوشحالي د اهل حدیثو له او د دوی دا شوق دی دومره تیزوي چې چرته حدیث او قرآن بیانیږي دی ځان ورسوي. او بیا وی توبا لهم و امامهم دون الورا. دی له خوشحالي ده د جنت توبه ونه دوله او د دوی امام د ټول مخلوق نه اوچت دی. دا څوک دی؟ من جاء بالایمان والفرقان. هغه محمد رسول الله چې هغه ایمان او قرآن مخلوق ته ښودلی دی. امام الانبیا دی، بیت المقدس کې پیغمبران را جمع شوي دي و امام د اهل الحدیث امام محمد رسول الله دی. او بیا دا وروسته مشران امام احمد، امام محمد بخاری وغیره وغیره. ځکه ابن قیم وی والآخرون اولو الحدیث كاحمد ومحمد وائمة الایمان. نو دا اهل الحدیث انصار دین الله. بعضی سادهګان وی یاره د دې امام نشته دی، بعضی دا ډرامې کوي وی د دې امام نشته دی. دا ډیره فاسده خبره ده. قرآن یاد دی یوم ندعو کل اناس بامامهم. د قیامت ورځ چې شي هر سړی به په خپل امام باندې आवाज کیږي اے د فلانی امام امتیانو راوځي. ابن کثیر چې عام چاپ شوی دی د دې آیات لاندې وی قال بعض السلف هذا اکبر شرف لاصحاب الحديث لان امامهم النبي صلى الله عليه وسلم. وی بعض سلف ویلی دي چې دې آیات کې د اهل حدیثو ډیر عزت دی ځکه د دې امام محمد رسول الله دی. قیامت کې به आवाज کیږي اے د محمد رسول الله امتیانو. امام سیوطی داغه کتاب دی البدور السافره، باب ذکر کوي باب لكل طائفه امام يقدمهم. قیامت کې به د هر چا امامي او داغه امتیانو نه مخ کې به رواني. هغه وی بعض سلف وی هذا اکبر شرف لاصحاب الحديث لان امامهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدیث امام محمد رسول الله دی. مفسر قاسمی چې داغه تفسیر دی محاسن التاویل د قاسمی پاغي کې وی وشرف لاصحاب الحديث. دې کې هغه خلک چې په حدیث او عمل کوي، حدیث وای
او د حدیث استادان دي او په حدیث عمل کوونکي دي د دې لوی عزت ده لأن امامهم النبي صلی الله علیه وسلم د دې امام محمد رسول الله علیه وسلم ده او د ابن قیم عبارت د تماوی توبا لهم و امامهم دون الورا دا حدیث امام د ټول مخلوق نه مخکې ده من جاء بالایمان والفرقان الحمدلله قال الحدیث امام محمد رسول الله علیه وسلم ده او بعضی خلک دا پروپاګاندا کوي یره الحدیث امامانو سے بغض لعنتونه په ویرادي بدی بسوي من ویو کم خلک چې د دین امامانو سے لعنت وي او ردی بدی بسوي الله دې په غي لعنت وکي دا خو زمونږ د دین مشران دي که امام ابو حنیفه صاحب دی که امام مالک دی که امام شافعی دی که امام احمد بن حنبل دی که امام بخاری دی که امام مسلم دی که اوزاعی دی که سفیان ثوری دی که حمیدی دی که یحیی بن سعید القطان وغیره وغیره دی وای د امامان نه ملي دی یو امام مني او موږ ټول منو خلک وای غالبیل کوزی ته ویل چې تاکل سوری دی خپل سورته نه کتل الحمدلله موږ د امامانو په حق له ډیر د عزت خلق وزو خو موږ دا ویو چې دی امامانو موږ ته ویلي دي چې چرتم صحیح حدیث منده د ازما مذهب دی شامی اول جز 15 پته کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ابو یوسف ته وای دا هر څه معنی ملي کړه الله بنده زنن خبره وکم صبرته حدیث راورسی هغه پریدم او به وای صحیح حدیث چې چرته لیدو اذا صح الحديث فهو مذهبي دا امام مالک ویلی دي امام شافعی ویلی دي دا امام احمد ویلی دي دا ټول ائمه ویلی دي من الحمدلله امامان منو او دا دی ډرامې کوي پروپاګاندا کوي زما باره کې مشهور کړیو وای دا امامانو ته ردی بدی وای او کنځلې کوي پس یو بل وای یو بل ما کتاب ولیک نیل المنفعه په تاریخ الائمه الاربعه وسم چاپ شوی د څلورو امامانو سیرت او عقیده او ما ډیرو لولېګل چې دا زمنګ عقیده ده د امامانو باره کې کدی کې کوم غلط ټکی دا په سور پین باندې نه خو کوي چې د شریعت خلاف موږ توبه وباسو الحمدلله تر اوسه پورې چې موږ یو ځای په ګوته کړل دی کې زمنګ عقیده ده چې الله واحد لا شریک دی په عبادت کې او محمد رسول الله واحد لا شریک دی په اطاعت کې د نبی سلام سبا یو امتین برابر ټول امت چې راجمه کې محمد رسول الله ته رسیږي او ټول صحابه چې راجمه کې د نبی علیہ السلام د خبرې مقابله کې څه نشي کولای او ټول علما چې راجمه کې د صحابي قول ته نشي رسیدي د صحابه احترام په خپل زیاده د تابعین احترام په خپل زیاده د امامانو احترام په خپل زیاده او د پیغمبر سره نه برابرو عبد الله ابن عمر ته ویلي دا تمتع حج شته دی وکنه هغه ته وي شته دی وستا پلار چې نه ملي هغه وي دا انصاف پتا دی و زما پلار خبره به مانی او که رسول الله خبره به مانی دا الله د نبی د خبرې سره چا خبره نه برابرو او دا ډیره وګړه موضوع ده الله دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په ټوله دنیا کې رایج کړي الله دې د نبی د سنت موږ متبعين وګرځي او ذل جلال و اکرام دې هغه خلق چې هغه د حدیث په رواني الله دې د هغه لډیره ترقی ورکړي چې د نبی اسلام سنت امت ته ورسي او کوم خلق چې اهل الحدیث په رامي کوي الله دې هدایت وته وکي دم زمون ګرونه دي خو نه پوي وي الله دې پوي کی اللهم صل وسلم على نبينا محمد و آله